طالبانو د رسول صلی الله علیه وسلم کومه فکریه چې وه د رسول صلی الله علیه وسلم کوم فکر چې و نو هغه که طالبانو موږ نن علما په خپل ځان کې راولو بیا په ټولنه کې عملي کړو ډېر اصلاح به راسي دا اوس طالبانو یو څه ځوانان د پښتنو پاکستان کې یو مخکې تېر سوی یو سړی ده نو وایي د هغه یوه فکریه وه د عدم تشدد موږ د مدرسو مولیانو سره یې په دې ورانه ده د موږ شل کلن جهاد د دوی ته د تشدد فکریه وایي د غفار خان ډېره خوندوره فکریه وه چې هغه د تشدد فکریه نه وه طالبانو د تشدد دا طالبانو د اسلام سره په ټکر فکریه ده ورځ تر بلې نه ځوانان د دغه فکر دپاره هڅوي چې د عدم تشدد فکریه بس هر څه کار چې کېده جنګ به نه کوي وار به نه کوي ولو طالبانو دا مطلق غلط ده مطلق غلط فکر د طالبانو له اسلام سره وران فکر ده زه به طالبانو دا کله چې انګلیس هغه ته راغی چې ورته وایي د وچې د هند ته راغی دلته دا فکر خپور کړي چې جهاد ورک سي عدم تشدد فکر د عدم تشدد فکر دوی خپل غلامان درلودل دی غلام ته ویل چې ته د عدم تشدد غږ وکړه چې به دا نور ته ډول شاته موږ در پسې وهو ځوانانو کې به سي طالبانو زه یو اسانه مثال درته ته یو کوټه کې ویده کېږي هلته لس دانې لړمان پنځه دانې ماران اته دانې غونډلان دي غونډل خو پېژنې دا د سره سو او ته دې کوټه کې ویده سه څه کول پکار دي د مارانو لړمانو سره چې چلم کوي څه کول د دې سره پکار دي طالبانو د مارانو د لړمانو سره تشدد که عدم تشدد شی ده ضبط ورکړه طالبانو صحیح دی او موږ ته طالبانو یهودو نصرانیان موږ ته لړمان و ماران دي اشداء علی الکفار مسلمان طالبانو په مقابل د کافر دښمن کې باید څه وکړي تشدد که نه تشدد موږ ته څه وایي طالبانو وي تاسې امریکایان چې افغانستان ته راغلي وو تاسې لنډې دا مدرسه ټوله د تشدد فکر ده هېڅکله نه موږ د کفر په مقابل کې د تشدد فکر دا منو اما د چا په مقابل کې خپل ملت او د مسلمان په مقابل کې به د چا د فکر خلک یو د عدم تشدد نښه مو دا وله چې کله الله عز وجل دلته فتح راوستل هغه چا چې ټرمپ ته میډال د قهرماني ورلېږلی د افغانانو په وژلو باندې هغه مو ماپ وکړه که مو ماپ نه کړه موږ په خپل ملت په مقابل کې د چا فکر لرو د مسلمان د عدم تشدد او طالبانو د څه ورته وایي د کفر په مقابل کې طالبانو بیا موږ د تشدد فکر لرو